الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرس کے د قرآن کریم د فضائلو متعلق سے ذکر و بیان شیو او سا احادیث مبارکہ ہم منگ ذکر کرو. نن اغا ما بقیہ سا احادیث مبارکہ د فضائل القرآن اڑون او بیا ورپسې س نور واقعات و حالات د فضائل القرآن متعلق. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را اوت منگا صفہ کیو اصحاب صفاو چکم مستقل زیو. نبی علیہ السلام او فرمائل ایوکم یحب ان یغدو کل یوم. تاسو کې سوک بداسی وی چې دا خوخی چې سبا وقتی لاړشي الی بطحان. بطحان او بطحان بے پا پیخ سرا او پا زور سرا دا اسم وادن بالمدینہ دا یوی کاندے یو خوڑ نم دے. بطحان تا لارشی یا عقیق تا لارشی. عقیق تقریباً دو دری میلو فاصلہ کے دا مدینی منورے. سبا وقتی لارشی فیأتی منہ بناقتین کوماوین. پدی لفظ زان پوئی کی دی لارشی یو دو اوخانی راولی کوماوین. کوماوین دا اصلاً تسنیه دا کوماؤن دے. حمزہ پا واو بدل شوے دے. قوم لڑوالی تاوئی نو مانا دا دی چی دو قبدار اوخانی راولی فی غیر اثم ولا قطع رحم. چی سل رحمی کٹکولم پکی نیوی کما گنام پکی نیوی دا سی سوک خوخی چی سبا وقتی لارشی بطحان یا عقیق تا دو قبدار اوخانی راولی. صحابہ اکرام عرضو کو یا رسول اللہ من کے ہو ہر یو کس دا غواری خوخی. نو نبی علیہ السلام او فرمائل تاسو کی یو کس وقتی سبئی اگا مسجد تلاشی فیعلم او یقرأو. لفظ دا حدیث کی رازی زدکی یا اولولی آیتین من کتاب اللہ. دو آیتون دا اللہ جل والا شانوہ دا کتاب زنی. نو دا دو آیتون دا قرآن خیر لہو من ناقتین. دو آیتون دا بہتر دی دو اوخانونا او دری آیتون بہتر دی دری اوخانونا. سلور آیتون بہتر دی دی سلور اوخانونا. مسلم شریف حدیث. بل حدیث پاک رازی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی لی ایحب احدکم اذا آتا اہلہ ان یجد ثلاث خلفات سمان. تاسو کې دا خوخی او سړی کور تلاشی اغا دری اوخانی اغا بلار بی اوخانی وی
صحابه کرام عرض وکړ ولنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل درې آیتونه چې تاسو کې یو کس لولي دا د درې اوخانو زنه بهتر دی. بل حدیث پاک کې راځي عامر ابن واصله وای نافع ابن عبد الحارث دا حضرت عمر رضی الله عنه سره ملاو شو. د دې حدیث شان نزول درته ویم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. عامر ابن واصله وای چې نافع ابن عبد الحارث او عثمان ځای کې عمر صاحب سره مخامخ شو. نو پوښتنه کوي چې په مکه دې څوک مقرر کو مشر؟ نو حضرت عمر رضی الله عنه فرمایل ابن ابزا یو غلام او د غلامانو ځنې آزاد کرده شو. د غلام ورته وای چې تا خو یو غلام وټاکو مکی شریفه باندې. حضرت عمر رضی الله عنه فرمای انه قارئ لکتاب الله عز وجل دې د قرآن کریم خلصتون کې دی او وانه عالم بالفرائض او بل دې په میراث باندې یا په ضروری دغه باندې خپويږي. عمر رضی الله عنه دغه وخت یو فرمایل چې ان نبیکم صلی الله علیه وسلم قد قال ستاس پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. تعالی يرفع لړی بهذا الكتاب پدغه کتاب قرآن کریم سرا اقواما ډیر قومنا ويضع به آخرين او کتکی ذلیلی په دې سره نور خلق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت دے کله چړمبني مهاجرین مدینی طیبه ترالل عصبه یوزیو قباء ته نږدې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د سفر یا د هجرت نه مخکې. نو دغه وخت کې سالم چې مولا د ابو حذیفه رضی الله عنه هغه ورته امامت کو. آزاد کرده شو د غلامو د ابو حذیفه رضی الله عنه وجداوا وکانه اکثرهم قرانا د ډیرو هغه قران لوستون کې والا د قران ډیره لویه برخه ورته یاد و. ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام او خلفای الراشدین هر وخت کې قران کریم والا له ترجیح ورکړی دی. قران کریم والا له ترجیح ورکړی دی. دغه مطالعه یو سو مختصر روایت ذکر کړي. نسائی شریف کی روایت دی عمرو ابن سلمہ جرمی وی یمر علینا الرکبان مونږ باندې با کاروان قافله والا راتلل. داغینا مونږ قرآن کریم زده کوله. دیتا هغه ایمانداری او تقوا او علم زده کړه وی. لاره کې بناسو څوک چې با دغه لاروی بروانو مونږ ورسره سلام کلامو کو پښتنه به موکړه چې تا ته د قرآن کریم کومه برخه در یاد ده. نو دا غوینه به مونږه قرآن کریم زده کوله. زما پلار وای نبی علیہ السلام ته ورغه. نو نبی علیہ السلام او فرمایل لا یؤمکم اکثرکم قرآنا تاسو ته د امامتی څوک کوي اکثرکم قرآنا څوک چې زیات قرآن کریم والا وي. تاسو دورو والا تا دا حدیث په تکرار سره راغله. زنانه یو راغله نبی علیہ السلام مبارک تا ویل یا رسول الله انی قد وهبت لك من نفسی ما خپل ځان تاسو ته ډالۍ کړی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دسی خاموشی اختیار کړه. بیا یو صحابی عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کتا سے تاسو ضرورت اړتیا نیوی نو ماته په نکاح کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل تاسو سره سشتا مہر ولې نشتا او پلان وګد حدیث دی او دا خبره ده خو زما مقصد پدې جوړ دی چې بیا نبی علیہ السلام او فرمایل قد زوجناکها بما معك من القرآن
قد زوجناکها بما معك من القرآن، تا ته مونږ دا په نکاح کړه د هغې وجې نه چې تا سره د قرآن کریم څه لویه برخه در سره ده. نو نبی علیه السلام په امامت کې، په امارت کې او په نکاح وغیرہ، حتی کې هغه دفن کولو کې هر وخت کې قرآن کریم والا له ترجیح ورکړی دی. بخاری شریف حدیثو چې شهدا د احد بارک نبی علیہ السلام فرمایلی ایهم اکثر اخذا للقرآن، کم یو د دینا زیاد قرآن کریم برخی والا دی. کله بچ اشاره وشو چې پلان کی زیاد قرآن برخه ورته، نو قدمه فی اللحد، نو هغه به مخکې، نو په دفن کولو کې هم نبی علیہ السلام قرآن کریم والا له ترجیح ورکړی. طبرانی شریف کې او کو روایت نور احادیث کتابونو کې مشتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خپل واقعہ بیانوي، وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبا هغه د جنگ بدر هغه اکابر صحابه هغه په ډله کې زبې ځان سره کېنولم. ځنې صحابه کرامو ته، مشرانو ته دا خبره مخې ته راغله چې عمر رضی الله عنه لما تدخل هذا الفتى معنا، دا معشوم مونږ سره ولې ته ننباسي. حضرت عمر رضی الله عنه خو هغه د اهل مشاورت لوی لوی اکابرین او بدرین صحابه کرامو. ولنا ابنا مثله، مونږ د پاره هو عبداللہ ابن عباس سے پشان بچیان دی، یعنی واړه معشومانان دی. عبداللہ ابن عباس سے هو عمر په لحاظ سره کم عمر، وی عمر رضی اللہ عنہ ورته ویلې چې دې په قرآن خپويږي، ځکه ما ځان سره آغا شریک کړی دی په دې مشوره کې، او ځان سره کېنوم دا په قرآن ډیر ماهر دی، غني تجربه به وکړو. ډیر صحابه کرام تشریف فرماو، وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو د بلنا پختنه کوي چې اذا جاء نصر الله والفتح، دی صورت کې کمی اهم خبرې ته اشاره ده. چا ویلې چې په دې کې اشاره ده تسبیح حکم، چا فتح مکی او چا د توبې، چا نور خبرې کولې. نو عمر رضی الله عنه وی ماته ویلې چې تو وای عبداللہ ابن عباس چې دې صورت کې اهم کومه خبره ده چې ورته اشاره ده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما او فرمائل چې هغه اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه اجل او نیټه د نبی علیہ السلام مبارک، اذا جاء نصر الله والفتح فذاك علامت اجلک. دی صورت مبارکه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیټه یا اجل ته اشاره ده. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او فرمائل ما تم دقه خبره معلومیږي دغه صورت نه. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے اگرچہ کم عمر او کشر صحابیو، لیکن لوی لوی اکابرین او بدریین او صحابه کرام سره ځان سره کینو، ځان سره مشوره کې اخسی وا، زکه چې په قران کریم ډیر پویو. اولی با پوینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړو، اللهم فقهه فی الدین اللهم علمه التأویل، یا الله دته په قران پوها نصیب کی، په تفسیر پوها نصیب کی، په دین ورته پوها نصیب کی. نو نبی علیہ السلام او دغه شان خلفای الراشدین قران کریم والا له ترجیح ورکو. بل روایت د حدیث پاک دے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فرمائی الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اغا انسان چې په قرآن ماہر وی، لفظ معنی تفسیر ترجمہ مع السفرۃ الکرام البررہ، دا باغ استاذ و ملائکو نیکانو
انبیاء علیهم السلام سره، نبیین، صدیقین او شهدا سره. والذی یقرأ القرآن، اغا انسان چې لولي قرآن کریم، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیه، بندیگی را بندیگی پدے کے وہو علیہ شاق، او دا پد باندې مشکل وی گران وی، نو لہو اجران، دا پارا دو اجر دی. اصل مقصد ثواب حاصل ولی، نو کم انسان چې قرآن لوستلو کی ورته تکلیف ذریعہ جوڑی گی، نو دا پارا دو چند اجر دے. بل حدیث پاک بخاری شریف کے نبی علیہ السلام فرمائی مثل الذی یقرأ القرآن، مثال دا هغه ایمان والا چې قرآن کریم لولی، ایمان والا دے قرآن کریم لولی، کل اترجتی، پشاند هغه خیستا میوه دا، ترنگ طعمها طیب وریحها طیب، چې بویم خیستا دے او دغه شان خوندم خیستا دے. او مثال دا هغه مسلمان دے خو قرآن نلولی، د دې مثال لکه کتمر حدیث کی راضی، پشان د خورما دا، خورما خو هغه خیستا خوند خو خیستا دے، بوی خو نلری کنه. او هغه بد عمل یا فاجر یا منافق چې قرآن کریم لولی، نو د دې مثال لکه ریحانه کشمالو دی، بوی ہو خیستہ دے، ہو خوان دے، خراب دے، تریو دے. او اگا انسان کا اگا بدعمل فاجر چی اگا قرآن کریم نلولی، اگا مثال دا مڑاغون دے، بویم نلری او خوان دیم خراب. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت دے، نبی علیہ السلام فرمائی ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی دا پارا آغا اہلین اہل دا خلقنا، اللہ تبارک و تعالی اہل سوک دی، ویلے اہل القرآن اہل اللہ، قرآن والا دا اہل اللہ دی، یعنی دا اللہ والا خلق دی، دا اولیاء کرام دی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی لیو، ان لم یکن اولیاء اللہ فی الدنیا والآخرہ الفقہاء والعلماء فلیس للہ ولی، کا مقدس مکہ اولیاء کرام فقہاء و علماء نوی، نو بیخو پا مقدس مکہ دا سر ولی نشتا. زکا اہل اللہ چی دی، حدیث پاک رضی اہل القرآن اہل اللہ، قرآن کریم والا داد اللہ تعالی اہل لی، یعنی داد اللہ اولیاء کرام. بل حدیث پاک رضی اشراف امتی حملت القرآن، عبرانی شریف روایت دے اشراف امتی، اغا عزت من پا امت زما کے اغا سب دی حملت القرآن، دا قرآن کریم حاملین دی، حاملین عاملین حافظان علماء دا قرآن. بل حدیث پاک راضی بے سند ضعیف نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت دے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل عباد امتی قراءت القرآن، افضل عبادت امتی قراءت القرآن، زما پا امت بہترین عبادت، اگا بہترین عبادت دا امت زما اگا قرآن کریم لوستل لی، بہترین ہو زکا چی حتی کہ پا جنت کم دا قرآن کریم لوستلشتا. دا سمرا عبادات چی دی دنیا کشتا، موز، روجہ، زکاة، حج وغیرہ وغیرہ، دا پا دنیا کے جنت کے بیا نشتا. زمونگ دا مذہب مشہور کتاب شامی لکلی دی کتاب النکاح کے، چی یو سو شیان دا سی دی چی دا با پا جنت کی بمبی، یو پا کی ایمان دے، ایمان دی ایمان سڑے جنت تا نشیت لے. دویم نکاح دا بنا بر یو تفسیر وزوجناهم بحور عین. دریم چی پا جنت کی دی آگا دا قرآن کریم لوستل لی، نو افضلو
عبادت امتی قراءت القرآن، بہترین عبادت د امت زما هغه د قرآن کریم لوستل دي. بل حدیث پاک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی درې تن انداسې دي چې په ورځ د قیامت کې دوی باندې با ویر او ډار ناراضي، بلکې دا د مشک او عنبر په غونډۍ بناسوي. یو هغه انسان دی رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله، قرآن کریم لوستلی د الله رضا د پاره، فاما به قوما وهم راضون به، امامت او کی یو قوم ته چې قوم ته خوشاله وي. او بل د وختونو منځونو ته بلنه، او بل هغه غلام دی چې خپل مولاګانو حق حقوق هم ادا کوي، د الله تعالی حق هم ادا کوي. بل حدیث پاک کی راضی کنز العمال حدیث دی والذی نفسی بیده لسماع آیت من کتاب اللہ اعظم اجرا من مثل صبر یتصدق به. زما دے قسم پا اللہ تعالی یو آیت تغوک خودل دا بہتر دے اجر زیاد دے. صبر دا غرنم دے دا بنی توی قبیلی دا غین ډیر لوی اجر دی چې هغه غر د الله په نوم دومره سره او سپین زروي صدقه کی هغه زیات بهتر چې د قران کریم یو آیات اوریدلی. ولقراءة آیة من کتاب الله افضل من كل شيء، او خامخا لوستل یو آیات کریمه د قران کریم زنی افضل من كل شيء، دا بهتر دی د هر شي نه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے، ترمذی شریف حدیث دے، قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر. یو صحابی خیمه لگو یو ځای کې ددت دا خیال نو چې دلته ګوندې قبر دی، خیمه لگو ځای مې اورو چې ستنې خخې کی نو فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، نو ناصافه د زمکه د ویخنه आवाज راته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حدیث پاک کی راضی حتا ختمها تر دې چې دغه سورته ختم کو اخره پورې ولوستو. صحابي په منډه راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته خبره بیان چې داس نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمال هی المانعۃ هی المنجیۃ تنجیه من عذاب القبر. واقعی دا نجات کون کے صورت دے، دا عذاب نہ بچ کون کے صورت دے، تنجیه من عذاب القبر، دا عذاب قبر نہ خلاصی. سوچے ہرش پا تبارک اللذی وی دا عذاب قبر نہ خلاص. گورا یو خود دے حدیث نہ فضیلت دا قرآن معلومی گی، دے سرسرہ کرامت بعد الممات مسئلہ ہم معلومی گی. مرگ نروسا کرامت دینا لوی کرامت سکی دیشی سڑے مڑ دے دفن دے پوخانے دمرا چی قبر نشانم نشتا دے او مرگ نروسا پا قبر کی تبارک اللذی تلاوت کئی دا لوی کرامت دا بعد الممات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی ان البیت لا یتسع علی اہلہ وتحضره الملائکہ وتهجره الشیاطین ویکثر خیره ان یقرأ فیه القرآن. سنن دارمی روایت دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی اغا کور کم کور کی چه قرآن لوستل کیگی، قرآن ټول وی او که قرآن اطلاع په یو آیات هم کیگی په یو سورت هم کیگی او په ټول هم کیگی، اغا کور چه کمزه کی قرآن لوستل کیگی نو آئی کی وسعت رازی. وتحضره الملائکہ ملائک گڑون کئی، وتهجره الشیاطین شیطانان دغه کور تختی او خیر و برکت زیتیږي. کم کور کې چې قران کریم لوستل کی. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں اقرأوا القرآن فإنه نعم الشفیع یوم قیامہ. قرآن اولولی زکدا خصف رشید پورز قیامت، ورځ د قیامت کې قرآن کریم با الله دربار ته به پیش عرض بو کی یا الله
دغه لوستونکي ته خسته جوړه د جنت ورکا یا الله دته هو خطاج ور پسر کا یا الله دته هو بخنه وکا آخر کې قرآن عرض کوي یا رب ارضى عنه اے ربا د زما لوستونکي نه تر راضی شه خوشاله شه مسند دارمی کی دا روایت موجود دغه شان بل حدیث پاک کی راضی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت یجیء القرآن یشفع لصاحبه قرآن کریم برازی پر از قیامت سفارش بکی لسن کتا او یا رب لکل عامل عمالت من عمله ارچا چه سم مزدوری کڑی وی اغد پارا مزدوری ورکولی شی وانی کنت امنعه اللذت والنوم فاکرمه یا اللہ دغه انسان ما د خوب نه منې کړي ما د مزو د چړچو نه منې کړي بس ما سره زړه تړلو یا الله دته هو عزت ورکا نو ابو ویل شي ابو سود یمینکا خلا زراو غزوا نو د الله رضا نه ډک شي به وای چپلا زراو غزوا هغه هم د الله رضا نه ډک شي د جنتی جوړه ورته واچول شي او جنتی تاج به ور پسر کړی شي یو عجیبه خبره سنن دارمی کی روایت ذکر دے دی خبر تلک سوچو کئی فحوالہ دا خالد ابن معدان چی قاری دا قرآن متعلم دا قرآن خودن کے دا قرآن تصلی علیہم الملائکتو دوی باندې رحمت ملائک تصلی علیہم الملائکہ رحمتنا نازلی دعاگانی کئی دیتا خصوصا د قرآن کریم یا د یو صورت په ختم دینا یو جزیه معلومیږي کم مجلس کې چې قرآن ختم کیږي هلته د رحمت ملائک راځي خودون کې زدکون کې اوریدون کې ټولو ته د رحمت او د مغفرت دعاګانې غواړي نو ځنې فقهاو لیکلي دي وړي ورځو کې خدا ده چې قرآن کریم د ورځې په اول کې ختم شي داسې اوږدې ورځې وي نو سبا قرآن ختم کی او د هغې وجه دا ده چې ورځ اوږده ده نو ټوله ورځ به د ملائک د رحمت ملائک به د مغفرت دعا غواړي ټوله ورځ نو اوړي ورځو کې مستحب دا ده فرض واجب او لازم نه دي چې اوږدو ورځو کې سبای د خوانه ختم شي ځکه تر بیګا پورې دا رحمت ملائک دعاګانې غواړي او جمی کې وای مستحب ادا ده بهتر ادا ده چې د شپې د خوانه ختم شي داغه وجه دا ده چې شپه اوږده ده نو په دې اوږده شپه کې تر صبح صادقه پورې دا د رحمت ملائک دعاګانې غواړي د رحمت ملائک دعاګانې غواړي دا استحبابي مسله ده ځکه په لنډو ورځو کې هو بیا ورځ زر ختمیږي په لنډو شپو کې شپه زر ختمیږي قرآن عظیم الشان هغه مقدس ترین او سپیشل کتاب دی چې د تعریف وکړي چې مونږ او تاسو سوچ او فکر او غور وکړو نو د ډېر لوی لوی هستو د ایمان راوړلو ذریعہ هغه قرآن کریم ګرځېدلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه واقعا تاسو ته معلومه ده چې داغه د ایمان راوړلو ذریعہ قرآن کریم ګرځېدلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه واقعا تاسو ته معلومه ده چې د څنګه ایمان راوړو نو داغه د ایمان راوړلو ذریعہ قرآن اوریدل ګرځي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى واقعا تاسو ته معلومه ده نجاشی باچا د اسلام راوړلو ذریعہ قرآن کریم ګرځیدل دی سورۃ مریم سورۃ یاسین د آیتونو سبرخي چې واوریدلې نو نجاشی باچا ایمان راوړو غایبانه ایمان په نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړو بلکې دا دنیا تمامي دنیا چې اسلام خور شوه دی دا د قرآن د برکت نبی علیہ السلام لا مکه شریفه کې
11 12 14 کال کې وفدونه راغلیو هغوی د قرآن په اورېدو باندې ایمان راوړیو مدینه منوره کې د نبی علیه السلام د ورتلو نه مخکې د قرآن کریم د برکته ډېری خلکو ایمان راوړیو تفصیلی واقعه په دې باره کې راځي په خپل دی حافظ ابن کثیر دغه شان تفسیر در منصور وغیرہ یو واقعه ذکر کړی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یصلی باللیل فی بیته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په خپل کور کې هغوی موس کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې د شپې موس کو نو قرآن کریم کې هډیر خوند او مزه نو د دې وجې نه یو درې کافران هغه وخت کې کافران بیا ابو سفیان سے وروسته ایمان راوړو دوی په دغه نیت باندې چې قرآن کریم کې ډېر خوند دی او ډېره مزه ده را روان شول یو پای کې ابو سفیان صاحب هغه وخت کې دی هم کافرو دویم کس چې ابو جهل او دریم کس چې اخنس ابن شریق دوی د شپې پټ په پټه ابو جهل را روان شو چې دا نور خلق و اسم ناراضي مونږه منی کړی دي چې د قرآن اورېدو ته به نه راځئ راځه د قرآن کریم کې یو جدا خوند او مزه ده ابو جهل زړه کې دا فیصله کوي راغی نبی علیہ السلام چې کم ځای کې د قرآن لوستنه کوله نو یو کونج کې کېناسته قرآن کریم ته غوږ ایښی دی سر خوځی چې واقع دی قرآن کریم کې ډېر لوی خوند او مزه ده هم په دغه خیال او اراده باندې ابو سفیان صاحب راغلی بل کونج کې پټ په پټه ناست هم په دغه خیال او اراده اخنس ابن شریق ثقفي هغه راغلی بل کونج کې ناستو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت بس کو تلاوت ادرو یو یو پاسېدل یو بل ته आवाज کوي چې ختم راغلی بل ورته وایي چې تم راغلی ته ولې راغلی بل وایي که زه راغلی یم تم راغلی خو دوی په خپل مابین کې یو مشوره وکړه یو وعده وکړو چې لا تعودوا فلو رآکم بعض صفحائکم لأوقعتم فی نفسی شیئا ګوره بیا د پاره مرازی کدا نور خلق کشران او ناپو خلق مونږ ویني نو هغه زړه کې بس راشي نو بیا د پاره دی قرآن اورېدو ته مرازی وعده وشوه سبا شپه چې شوه ابو جهل ځان سره فیصله کوي چې اوس خبره مونږه کړې ده نو لہذا هغه نور به نه راځي ابو سفیان به نه راځي اخنس ابن شریق به نه راځي راځه ته لاړ شه د قرآن کریم ته غوږ کې دا څومره خوند او مزه پکې ده حالانکه دی الله او د الله رسول او قرآن باندې ایمانم نو ابو سفیان سے هو بیروستا فتح مکه په دوران کې ایمان راوړ سباش پښوا بیا یو روانیږي راضی ابو جهل خپل کونج کې ناشته مګه او ابو سفیان سے بل ګډ کې زې صحیح کړو زې نیولې والتا او اخنس ابن شریق بل زې کې ناس دویم شپه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي دوی سرونو خوځي یو د بل نه پټ ناشتي وای چې اوه د قرآن کریم کې خو ډېره لویه مزه ده ډېر لوی خوند او مزه دا د قومیت خبرې دي دا د انانیت خبرې دي دا د مشرع او د عزت خبرې دي کدا خبرې نه وي مونږ به خامخا ایمان راوړې وي کله چې نبی علیہ السلام تلاوت بس کو په بل روایت کې راځي حتا طلع الفجر تر دې چې سبا اوخته یو پاسې دل روان شول بیا سره کې یو ځای شول بیا مخامخ شول یو بل ته غوونه کوي چودرېګا بیگا خبره نه وشوي چې د برازو بیا ولې راغله ابل ورته وای کزر راغلم غوتم راغله او ابل ورته وای کزر راغلم تاسو دوړم راغلی اسي ما ته یوازې سره ګوته نیسی
فارسی کې متل له این گناهی است که در شهر شما نیز کنم. خبره دا دویم شپه وه، بیا سره راټول شول، هغه قسم یې وکړو. د مشرکانو به دا طریقه وه، قرآن کریم په ترجمه او تفسیر کې براشي. کله چې عادي قسم به و، عادي، نو لات او منات او عزا او هبل د خدایانو باندې قسمونه، او چې کله سخت قسم به مرادو، نو واقسموا بالله جهد ایمانهم، بیا په الله تعالی قسمونه کو. نو قسمونه وکړل چې بیا به ناراضو. درېم شپه چې شوه، ابو جهل را روان دی، خپل کونج کې کېناسته، او په دغه خیال باندې ابو سفیان صاحب هم راغی، او په دغه خیال او اراده اخنس بن شریق هم راغی. ناس یې ټوله شپه نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت ته غوږ ایښی دی، ټوله شپه. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت ادرو، تلاوت یې بس کو، یو یو پاسیږي. سره مخامخ شول، یو بل ته غږونه کوي. ابو جهل ته هغوی ابوالحکم ویلې، ابوالحکم. او ابو سفیان صاحب دغه اخنس بن شریق، ابو سفیان صاحب ته ابا حنظله هم ویلې. ځینې کتابونو کې دې ځای پورې واقعه ذکر ده، او ځینې روایت کې دینه دا خبره ده چې دا درې واړه سره یو ځای شول، یو بل ته وایي چې ښه ته بیا راغلی، بل وایي تم راغلی، بل وایي تم راغلی. بیا دوی صلاح مشوره وکړه، لاړل. یو بل مشهور او معروف کافر نضر ابن حارث، نضر ابن حارث، هغه ته وایي دروازه وټکوله. نضر ابن حارث راووته، ویلې خیر شه څوک؟ نو ابو جهل ورته ویلې مونږ یې پلان او پلان او پلان، دروازه بیرته کا. نضر ابن حارث ورته دروازه بیرته کو، دوی راټول ننوتل، کېناستل. ورته ویلې نضر ابن حارث ته مونږ ځان نه خبره، مونږ باندې دا 2-3 شپې څه تېرېږي، مونږ نه حرکت المرتعش مثال جوړ شوی دی. مونږ ډېر دا ځان سره فیصله کوو او پریکړه کوو چې دې قرآن ته به غوږ نږدو، خو چې کله وخت راشي بیا مونږ ځان قابو کولی، بیا مونږ قرآن کریم ته راځو، اورېدلو ته راځو. نضر ابن حارثه که مونږ د نه بېلارې شو، بیا ستا خوند او مزام نشته دی، زمونږ څه غم وکړه، زمونږ څه مخنیوی وکړه. نضر ابن حارث ورته ویلې اسانه خبره ده. 2 خبرې نضر ابن حارث پیش کړې. نضر ابن حارث یو لوی شاعر مو، یو ډېر لوی مالدار مو، د اجرې او د نامې او د جامې سړی. یو خدا قانون چې کشرانو ته عامو خلقو ته به دا حکم کوو مونږه چې لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن، دې قرآن کریم ته به غوږ نږدئ، دې قرآن کریم ته غوږ مږدئ، والغوا فيه، شور شغب پکې کوئ. کشرانو ته دا حکم وکړو. او مشرانو بارک ویلې. قرآن کریم وروسته سورۃ لقمان کې راځي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. نضر ابن حارث 2 شاعرانې وي، ډمې وي، سندرغاړې، وینځې وي. ویلې سری ماښام نه به دلته زما حجره کې به شعر و شاعري او سندرې به وی، تاسې به دلته راځئ. نو د قرآن کریم د مخنیوی په دغه ترتیب باندې وکړو. عامو کشرانو ته دا حکم وکړو چې لا تسمعوا لهذا القرآن، دې قرآن کریم ته به غوږ نږدئ، شور شغب پکې کوئ. او مشرانو ته دا ویلې چې کله دا شپه شروع کېږي زما دې حجرې له راځئ، دلته شاعرانې دي، وینځې دي، ډمې دي، دوی به سندرې به وایي، رقصونه به کوي، تاسې به په دې مشغوله اوسئ. نو قرآن کریم ته به غوږ نه مږدئ. دا ډېر یو اثرناک کلام دی، اسې نه چې تاسې رانه بل خوالی. نو قرآن کریم مقصد د خبرې دا دی چې زمونږ او ستاسې الحمدلله ایمان دی، عقیده دا قرآن کریم. هغه ابو جهل او اخنس بن شریق او هغه وخت کې ابو سفیان صاحب د الله او د الله او د رسول او د قرآن دښمنانو، خو لیکن د قرآن کریم کې چې څومره اثر دی، قرآن کریم کې څومره خوند او مزه، د هغې نه خبرو.
والفضل ما شهدت به الاعداء فضیلت وی هغه دی چې هغه باندې اعداء دښمنان هم اقرار کوي. دې ته ورته یو بل واقعه ده ولید ابن مغیره بارک راضی. ولید ابن مغیره دی با کلا کلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت تب اوریدو تراته. ولید ابن مغیره دا ډیر مالدار هم خو چې کافران ابو جهل وغیرہ د دې واقع نه خبر شول چې ولید ابن مغیره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کلام تا یا قرآن کریم تا غوږ دی نو پیغوري ولا ورکو ویل ته صحابي شوی یا یو ورځ ابو جهل ډیر زیات غمزده او پریشان خپه ناستو. ولید ابن مغیره ته پوښتنه وکړه چې ولې خپای؟ ویلې ولې به خپه نیم؟ ته ضرورت راخسته تا ته مشکل پیښ دی چې ته محمد لورزی صلی الله علیه وسلم. ابو بکر یاد کو نبی علیہ السلام او ابو بکر دواړه یاد کړل چې ته د دواړو لورزی نو دا وینه کم پاتې شي خوراک ډوډۍ وي هغه ته خوري پیغوري ولا ور. حالانکه ولید ابن مغیره هغه ډیر زیات مالدار دیتا هغه ورته ریحانه تو قریش ویلې د قریشو کشمالو. ولید ابن مغیره له پیغور ورک ابو جهل چې مونږه دا مکه کافران خپل مرګري یاد کړل دا غواړو چې تعالی لک چانده وکړو. ولید ابن مغیره ویل چانده باندې څه کوي؟ ویل چانده زکه کو چې ته ضرورت راخسته ته محمد او ابو بکر لورزي علیهم السلام هغه نه کم ډوډۍ یا کم خوراک پاتې شونه هغه ته خوري. دغه وخت ولید ابن مغیره ډیر زیات غوسه شو نو په خپل خدایانو لات او منات عزا باندې قسمونه وکړل چې ما به حاجت الی ذلک ما ته ضرورت نشته دی زه نه د محمد نه د ابو بکر د پاتې شونه نه خوراک لورزم او نه ما ته چاندې ضرورت دی. زه په خپل ډیر مالدار یم ما ته چاندې څه ضرورت دی. خاص یو پوښتنه کوم تاسو نه آیا محمد لیونه دی حقیقت کې صلی الله علیه وسلم؟ تاسو په لیونتوب باندې کله لیدل دي؟ نو هغه کافرانو ویل چې نه اوس خو په خپلو کې وي نو لیونه خو نه دی. اسی مونږ وایو لیونه دی خو دی نه. ولید ابن مغیره وی دا کاهن دی چرته کوډمارای په حالت تاسو لیدل دي؟ ویل نه. ویل شاعر دی؟ ویل نه. ویل دروغجن دی چې ته دروغ ویل دی عمر کې؟ نور کافرانو ویل نه. مو صادق الامین باندې دی کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یادو. بیا ولید ابن مغیره ویل چې مال لک مهلت راکې چې زه فیصله وکم محمد بارکه چې دی چې هر کله لیونیم نه دی کاهنم نه دی شاعرم نه دی دروغجنم نه دی نو څه شی دی؟ قرآن کریم کې راځي کنه انه فکر وقدر. دی ولید ابن مغیره سوچ او فکر وکړو په بار د نبی علیہ السلام او د قرآن او سزان سره څه فیصله وکړه. ویلې ان هاذا الا سحر ما هاذا الا سحر نه دا مگر جادو چې دنه نقل کول شي. نو ولید ابن مغیره چې کله د نبی علیہ السلام مجلس لا ورغلو نو دا آیاتونه اوریدلو د سورته غافر حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا اله الا هو الیه المصير. دا آیاتونه اوریدلو دیارلس. خو آخر کې ولید ابن مغیره د نورو کافرانو ته دا خبره وکړه چې خبره دادا چې قومیت او انانیت او دغه خبرې دي او د پیغور خبرې دي کدا نیوي
نو ان لقوله الذي يقول لحلاوة زما دې جمله کې مقصد ان لقوله الذي يقول لحلاوة اغا خبره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي لحلاوة دې د پر خوږواله دې ډېر شیرین کلام دې وان علیه لطلاوه او کم کلام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو لولی دې د پر ډېر لوړواله او خایسواله دې وان اعلاه لمثمر د دې اعلی بر حصہ چې لمثمرون زر چې کم دې نتیجه راون کې دي وان اسفله لمغدق او جړې ډېری مضبوط دي وانه یعلو ولا یعلى علی دا کلام دا قرآنی کریم دا به غالب کیږي ولا یعلى علیه دې باندې غلبه د بل کلام به ناراضي دا ولید ابن مغیره لعنت الله لعنه الله اغا سخترین کافرو اغا دا اعتراف کوي چې ان لقوله لحلاوه د خبرې د پر ډیر خوږواله دي وان علیه لطلاوه طلاوت په معنا د لوړواله او خاستواله سر راځي وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق انه يعلو ولا يعلى عليه کافر دی او په دې خبرو اقرار کوي والفضل ما شهدت به الاعداء فضیلت وی هغه دی چې دښمنان در سره اومني دښمنان در سره اقرار وکي والفضل ما شهدت به الاعداء قرآن کریم کې هغه اهل لسانو هغه هم زبان خلقو قرآن کریم عربی کې هغه عربیانو نو هغه د قرآن کریم په فصاحت او په بلاغت او د دې په اعجاز باندې پویو خدا د قومیت او د انانیت او د شهرت او د لالچ خبرې وي چې قرآن کریم باندې ایمان نه راوړ قرآن کریم هغه مقدس ترین کتاب دی چې تمام علوم په قرآن کریم کې موجود دي مونږ شروع کې بیت ویلو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال عبد الله ابن مبارک رحمه الله یو واقعا دا شاه منصور باباجی به دا واقع بیانوله او ابجد العلوم په نوم یو کتاب دی آی کې دا واقعا موجوده ده حضرت عبد الله ابن مبارک رحمه الله فرمای زد حج په نیت روان شم حرم شریف ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت په نیت روان شم په لار روانم نو ناصافه لری نه دسی تورواله ساخ کارېده چې ورنږدې شم ګورم چې یو بوډۍ ښځه پرته ده څادر یې ځان نه تاو کړی دی وای چې ورلم ما ویل السلام علیک ورحمت الله وبرکاته عبد الله ابن مبارک سے وای ما په سلام واچو وای بوډۍ سب اوچ جک ویلې سلام قولا من رب الرحیم نو قرآن نه جواب کوي ارا خبره د قرآن نه عبد الله ابن مبارک رحمه الله فرمای وای ما ورته ویلې چې الله در باندې رحم وکي په دې لا دې ځکه چې لارته لګ غډوډ شو حاجیان اکثر ډیر ورکیږي نارینا خزینه اوسم ورکیږي او سہولتونه لګ زیات دي هغه کارډونه او سنورو داغه د تدارک د پر ډیر سہولتونه او اسانتیاي ده نو دا زنانه هم ورکشه ولاره ورکه کړي وا عبد الله ابن مبارک سے وای ما ورتل تدلته زکه نو وی راتی ویلې من یضلل الله فلا هادی له وی ما تا معلومه شو چې دنه چې تلار ورکه شوی دا عبد الله ابن مبارک سے وای ما ته پښتنه وکړه چرته زی او د کم زنا روانه وی آیات راتی ویلې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام مسجد حرام ویلې ما ته معلومه شو چې دا حرم شریف ته روانه ده بیت الله شریف ته روانه ده
وای ما ورته ویل چې بیبي دلته دشت بیابان کې ته څومره وخت چې دلته زنانه د قران نه بغیر بل خبره نه کوي. وای ثلاث لیال سویہ 3 شپې برابرې پورا. وای ما ورته ویل چې څو خوراکه مراکه بندوبست دته ونکم. ویلې اتم الصيام الى الليل پورا کوي روزي لرا تر شپې پورې. وای ما ته معلومه شو چې دا بیبي روزه ده. عجیبه جوابونه کوي زنانه. وای ما ورته عبد الله ابن مبارک سے وای ما ورته ویلې چې دا خو سره رمضان نه دی کنه، روزه نه ده او تا روزه نیولې ده، فرضي روزه خو نه ده. وای قران نه آیات کړي ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. عبد الله ابن مبارک سے وای ما ورته ویلې چې دا هو ته مسافر او د سفر په دوران کې خدا روزه افطار چې کم دی مباح دی. وی بیبی د قران نه راته وی وان تصوموا خیر لکم کتا سی روزه په سفر دوران کې نیولې شي نو دا غوړه دی تاسو لپاره. عبد الله ابن مبارک سے وی ما ورته ویلې چې بوډای ته عامه خبرې نه کې ټول قران وی دا ولی خبرې نه کې. وی قرآن نے بے جواب کو چی ما یلفظ من قول لا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول یو انسان کما خبره نه کوي مگر هغه سره تیار سارون کې ورسره وي ټولې خبرې لیکل کیږي. نو چې ټولې خبرې زما لیکل کیږي خدا دې چې ز قرآن وي. عبد الله ابن مبارک رحمه الله ته پوښتنه کوي من ای الناس انت تد کم خلق زنی قوم دې سدي نسب دې د چالوري او سوسو. وی راته د قران نه ویل چې ولا تقف ما ليس لك به علم. ډېرې پوښتنې مکه وکنه ولا تقف ما ليس لك به علم. وی لک غوسه غوندې شو دا بوډای زنانه. وی ما ورته ویل چې بیبي خیر دې خپ مخه پکېګا ما نه زیته شو چې دا پوښتنه مې دنه وکړه. وی بوډای راته سم دسی وی لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم. نشره سم علامتیا پتا سی باندې الله تاسو ته بخنو. عبد الله ابن مبارک رحمه الله وی ما ورته ویلې چې زما سره دا اوخ دی یا اوخه دا دی باندې سورلې او کا دی تستړی بوډای کمزورې نو په دې باندې سورلې کې چې زدي بوزم. نو قرآن نه راته جواب وکړ چې وما تفعلوا من خیر يعلمه الله. کم کار چې د خیر کوي نو الله په پوهې دی من الله به اجر درکړي. وای کله چې ما اوخه چوکا کړه اوخه ترانه نږدې شو دا زنانه بوډای نو دغه وخت ویلې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. مؤمنانو سړو ته چې نظر اخکته وساتي. زه اوخه باندې وسورېږم حسینه چې کم نظر زما ما باندې ونه لګي. وای ما نظر اخکته کو او هغه په خاتلو کې لګ او خوایدل. نو بیا وای بوډای دا ویلې وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. دا د الله تر طرفه و چې کله په دې اوخه باندې دی سورا شوا نو ویلې سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. هغه دعا د سورلۍ ویلې. شاه منصور بابا جی بدا خبره کوله وای دا بوډای نو اسمه کیمیا وا. ټول د قران کریم ټول عمر د قران کریم. وای زه عبد الله ابن مبارک سے وای ما دا اوخه د پړی نه نیولې د مخ کې روانم او لیکن تیز روانم او ځان سره شیرونه مم ویلې. عبد الله ابن مبارک سے وای روانم او اوخه مې د پړی نه نیولې دا او لک تیز روانم او شیرونه مم ویلې. ځان سره مې څه ویلې وای بوډای د اوخي د پاسه ناستا وا هغه ځنه قران ویلې چې وقصد فی ماشیکا واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. وقصد فی ماشیکا رفتار کی میانروی کوي تیز او مزه او واغضض من صوتک
आवाज مخکته کا شیرونه موایا او وی ورپسې دا ویلې چې ما ویل چې دا شعر مضمونی خراب نه دی ښه مضمون دی ښه شعر ویم بد شعر نه ویم بیبي ویلې فقرؤوا ما تيسر من القرآن قرآن ولې نه لولې قرآن لوله شعرونه پرېږده ما ویلې بیبي هغه شعرونه زه نه ویم چې هغه شریعت کې اجازت نه وي هغه شعرونه ویم چې هغه شریعت کې هغه جواز وي نو وی بوډۍ راته ویلې وما يذكر الا اولو الالباب وی ما پوتنه وکړه چې بیبي اولادونه دشتا بچیان لري وی بوډۍ راته ویلې چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا المال والبنون مال او اولادونه دا خو د دنیا خایس ډول عبد الله ابن مبارک رحمه الله وای ز پوه شم چې د دې بیبي اولادونه شتا ما ته پوتنه وکړه چې چرته دی کم ځای به پیدا کم ویلی وعلامات وبالنجم هم يهتدون وای ما ته دا معلومه شوه چې هغوی کاروان سره دی د حج کاروان سره عبد الله ابن مبارک مولا فرمایي ما ورته ویل چې نمونه راته وایا چې زی پښتنه حکم چې څوک څوک دی بوډای راته ویل وتهذ الله ابراهیم خلیلا نو ما ته معلومه شو چې یو زوی خلیل نوم دی وکلم الله موسی تکلیما نو وای ما ته معلومه شو چې دویم زوی نوم دی موسی او یا یحیی خذ الکتاب بقوه نو ما ته معلومه شو چې دریم زوی یحیی نوم دی زه چې وای کله کاروان ته ورسېدلم ما د ابراهیم موسی او د یحیی په نومونو پوښتنه وکړه کسان می پیدا کړل چې دا ستاسو مور بیبي ده وای هغوی ډېر زیات خوشحاله شو ویل چې دا خو دریم ورځ ده موږ نه ورکه شوې د حج په دوران وای چې کله رالل مور لا نو مور وی ورته ویلې فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه خپل جیب ته لاس کو لګي څه پیسې وېسلې زامن له ورکړل ویلې فلینظر ایو ازکا طعاما لاړ شي یو کس خوراک راوړی وی زامنو کې لاړ بیا زامنو چې وی څه خوراک راوړو نو ماته اشاره وکړه چې کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه تاسو مخکې ما سره ډېر ښې تا ما سره ډېر احسانات وکړل اوس دا خوراک څکا کوه نو ضیافت میلمستیا یې وکړه زه تې وایي لاړم یو ورځ یا دو ورځې یا څو ورځې بعد هغه زامن مې وایي په ولیدل په طواف دوران کې هغوی نه مې پوښتنه وکړه چې بیبي مور بیبي م څنګه ده قرآن او اعلی قرآن لوستونکې ویلې عبدالله ابن مبارک سے وایي زامنو کې یو زوی راته ویلې چې زمونږ مور بیبي سخته ناجوړه ده وایي زه مال چې راځې ورشو پوښتنې مال بیبي ولې ویلې وجاءت سکرة الموت بالحق بس د مرګ علامات را روان دي وایي زه دې نتیجې ته ورسم چې دا پوه شوه وایي چې کله وفات شوه دا بیبي ما بیا په خوب کې ولیدله چې بیبي ته خو تا قرآن لوستو او ډېر قرآن والاوي نو تا الله کم مقام درکو ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر نو ارا خبره د قرآن نه جواب کو یو روایت کې دا راځي عبدالله ابن مبارک رحمه الله زامن ته نو وکړه چې دا ستاسو مور بیبي د قرآن نه بغیر نور هیڅ هم نه وای ارې خبرې جواب د قرآن نه کوي ویلې دا 40 کاله کېږي زمونږ د مور بیبي دنیوي یوه خبره قدر هم نه ده کړې 40 کالو اره خبره مونږ ته د قرآن نه جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال تفسير قرطبي إنا نحن نزلنا الذكر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دې آیات لاندې ذکر کړی دي. مامون الرشید واقعا ذکر کړی ده. د مامون الرشید دا طریقه وا چې کال کې یو مجلس به جوړاو چې پای کې هر فن والا د خپل فن مظاهره کوله. چا به تقریر ویل، چا به نثر، چا نظم، چا شعر، چا بیان، چا وعظ، چا سو. نو یو یهودی وی راغی چې خسته سړیو خم او هغه خوشبویدار، هغه اجازت وغوښتو، هغه هم خبرې وکړې، تقریر وکړو، او د بده مرغه دې طرف ته لاړه چې یهودیت بهترین دین دی. ان الیهودیه لملت مستمره. یهودیت دا تل همیشه مضبوط دین چې دی هغه یهودیت دی. مامون الرشید وایي چې کله دا مجلس پای ته ورسېد نو ما دغه کس راوغوښته، خو ده ته مې دعوت ورکړ چې راځه مسلمان شه، اسلام قبول کا. ډېر لکه څنګه چې خایس الله تعالی درکړی، ښایسته سړی او نورانی او روحانی او ښایسته، نو راځه مسلمان شه. ظاهري خایس سره باطني خایسم الله تعالی درکړي، مسلمان شه. هغه ویل چې نه زما خپل دین دی، ستاسو خپل دین دی. کال کې مامون الرشید یو مجلس جوړاو. آینده کال لا چې دی راغی بیا اجازت وغوښته د تقریر بیان، اجازت ورکړی شو. نو بیان یې وکړو، خو د بیان په آخر کې دې طرف ته لاړ چې نصرانیت دین چې دی دا ډېر نرم دین دی او ډېر لطافت پکې دی. نو آخر طرف ته لاړ. مامون الرشید وی بیا ما راوغوښته، دعوت د اسلام مې ورکړه چې راځه مکه و مسلمان شه. معلومه شوه یهودیت نه دی، هغه نصرانیت ته دې راوګرداني کړی دی، خو دا نصرانیت هم پرېږده، راځه مسلمان شه. ویلې چې نه زما هم دغه دین خوښ شوی دی. آینده کال بیا مجلس جوړ شو. دغه سړي وی بیا ګډون وکړو، شرکت یې وکړو، اجازت واخیستو چې مال هم پکې لږ د بیان مقرره کوي. نو چې بیان یې وکړو، بیان په آخر کې دې طرف ته لاړ چې ان الدین عند الله الاسلام. الله ته رسېدلی دین قابل او قبول او د الله خوښ دین چې دی هغه صرف او صرف اسلام دی. دریم ځل مامون الرشید وی ما بیا راوغوښته چې د دې ستا د دې بیان نه، د دریم بیان نه دا معلومیږي چې ته مسلمان شوې. وی راته ویلې الحمدلله زه مسلمان شوی، ما اسلام قبول کړی. وی ما پوښتنه وکړه چې فما کان سبب اسلامکا، ستا د اسلام راوړلو سبب څه شی دی؟ تا ته ما یو ځل دوه ځلې مضبوط دعوت درکړو چې راځه مسلمان شه، تا اسلام نو قبول کړی، اوس کومه خبره داسې راغله چې ته مسلمان شوې؟ وی دغه کس راته ویلې چې یو ورځ د سوچ کې ناستم چې راځه الله تعالی عقل درکړی دی، پوهه یې درکړی دی. د دې عقل او پوهې په ذریعه د آسماني کتابونو وتله دې کې کم یو کتاب موجوده هغه په هغه صفت باندې دی، کم صفت باندې چې الله را لېږلي، تورات دی که انجیل او که قرآن دی. ما د تورات یو 3 نسخې ولیکلې، تورات یو 3 نسخې مې ولیکلې او پای کې مې فزدت فيها ونقصت، ما په دې کې کمې زیاتې وکړو. یو ځای یو آیات یو نیم برخه کټ که بل ځای کې لګوه، بل ځای نه بل ځای، مخکې وروسته کمې زیاتې مې وکړو. هغه دې خو ډېر ښایسته خوشنویزو ښه کاتبو. نو وایي چې ما ښکلی انداز کې دغه تورات نسخه ولیکله، رد و بدل مې پکې وکړو، کمې زیاتې مې پکې وکړې. نو بیا چې ما یهودیانو ته دا تورات نسخې پیش کړلې، ډېر په خوشحالۍ باندې هغوی قبول یې کړلې، واخیستلې
او ډیر قیمتي مال راک تر اوسه پورې چا څه کومه ګیله شکوا او نکړه چې دې کې تاسو کمې زیته او مخکیواله روسواله کړي دا تر اوسه پورې چا راته ګیله و نکړه وای ما ویل چې یاره که صحیح نسخه د تورات چرته وې دوی به مقایسه کړي وې چې یاره د چې دا کم لیکل کړي دي دا صحیح دی او کنه ګډوډي کړي دا پکې زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې دا هغه نسخه د تورات چې کم صفت باندې الله تبارک وتعالى را لېږلو هغه موجوده نه ده که موجوده وې دې سره به خامخا مقایسه کړي وې نو بیا ما د انجیل یو درې نسخې ولیکلې پای کې مې کمې زیته او کو مخکیوالی رسواله تو هغه دی انجیل کې رد و بدل ما وکړو خسته خط باندې می دغه انجیل لیکنه وکړه یو درې نسخې می تیار کړلې دا می مارکیټ ته پیش کړلې نو ټولو نصرانیانو عیسایانو په خوشاله واخصله ډیر اوچت قیمت باندې تر اوسه پورې چا ګیله شکوا پکې ونه کړه ما ویل که صحیح انجیل موجود وای په دنیا کې دوی بخامخه زما د لیکل شوی دا درې نسخې د انجیل دغه صحیح نسخې د انجیل سره مقایسه کړي وي کتنه به کړي او تر اوسه پورې چا دې باره کې کومه ګیله شکوا ونه کړه دریم ما د قرآن کریم یو نسخه واخیستله قرآن کریم کې هم ما دغه ترتیب وکړو یو نسخه مې تیاره کړه هغه کې مې دغه شان رد و بدلواله او کوم مخکیواله روسواله کمې زیته مې وکړو قرآن مجید خسته خط باندې مې ولیکه د مسلمانانو مارکیټ ته مې چې پیش کو ا کتاب لا اخسته هم نو چې دا سي خط یو کته ظاهري خسته خط چې دا پانی واړه ولې سم د لاسه اونې ولم ویلې ودرې ته کافر ته واجب القتل تا قرآن کې کمې زیته کړې دي سم دستیونیو قریبو چې مسلمانانو زو وجلې وي وای ما ورته چې لک مال مهلت راکې زه یو خبره کو کبه می وجنه او کار سره کوي هغه دا ما دینه مخ کې درې نسخې تورات لیکلو آی کې مې رد او بدلواله چینجز والے کړو تر اوسه پورې چا کم شکوا یا ګیله ونه کړه انجیل کې ممدغه شان اوس قرآن راولې دا قرآن نو سمات خپل دې ز صحیح درست ولیکم هغه او زدی نتیجې ته ورسېدلم چې قرآن کریم په کم صفت باندې چې الله تبارک وتعالى را لېږلی دی مکه محفوظ دی هغه موجود دی او محفوظ دی نو تاسو په دې خبره گواه اوسئ زه مسلمانېږم دا کلمه یم لا اله الا الله محمد رسول الله نو دغه کس ورته وایي فعلمت ان هذا کتاب محفوظ وکان هذا سبب اسلامی زدی نتیجې ته ورسېدلم چې قرآن کریم یو محفوظ کتاب دی او زما د اسلام د راوړلو د اسلام د قبلولو امدقه ذریعه ده چې قرآن کریم دا کامل مکمل کتاب دی او اسلام بهترین نظام دی ان الدین عند الله الاسلام دا واقعا تفسیر قرطبی ذکر کړی دی په حواله د یحیی ابن اکثم یو عالم دی هغه وایي هم په دغه کال چې دا واقعا ما واوریدله نو حججت تلک السنه ما حج وکړ په دغه کال یعنی حج لاړم نو الته حرم شریف کې سفیان ابن عیینه رحمه الله ما ولید هغه ته مې دا ټوله خبره بیان کړه چې مامون رشید او دا واقعا ټول وی راته ویلې چې تا ته معلومه ده دا په قرآن کم ځای کې دا خبرې دي ما ویل چې نه ما ته هونه دا معلوم راته وای ویلې تورات انجیل باره کې هو سوره مائده کې بمستحفظوا من کتاب الله یعنی د تورات او د انجیل او د زبور او د نورو صحیفو د دې د حفاظت د ساتنې ذمہواری هغه وخت علماء ته حواله کړی شو او هغه دا ساتنه ونه کړله رد و بدل پکې کو دنیا په لالچ کې رالل تورات انجیل زبور صحیفه رد و بدل کړي
او قرآن کریم بارک راضی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ جل وعلا شانو فرمائی انا نحنو یقینا منگا نزلنا الذکر منگرا لے گلے دے ذکر یعنی قرآن و انا له لحافظون او منگا دے قرآن کریم دا پر لحافظون ساتن کی. د دې آیات کریمه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یو بلا واقعانا دا واقع لګیا. ہندوستان کې یو تحریک تیر شوه، تحریک آریا سماجی. داغه تحریک مشر چو یو مردار خطرناک ملحد دیانن سرسوتی، دا سړی نومو دیانن سرسوتی، هغه زی په زی دا اعتراض کو قرآن کریم تقریبا په هر ځای باندې، په هر آیات، په هر صورت، په هر جمله باندې بے ځای اعتراضونه کړي. په دې آیات باندې یو اعتراض کو چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. په دې باندې اعتراض چې دا مسلمانان او علماء او مليان دوی دا خبره کوي چې د قرآن کریم د ساتنې ذمہواری الله تعالی اخسته دی. دا په کوم ځای کې دی؟ دا هو هیڅ ځای کې نشته چې د قرآن کریم د حفاظت او د ساتنې ذمہواری الله تعالی اخسته دی. دا په کوم ځای کې راغلی دی؟ مسلمانان یا علماء او مليان دا خبره د ځان نه کوي. ولی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. دلته الذکر راغلی دا، انا نحن نزلنا القرآن نه راغلی. نو دا مسلمانان ولی د الذکر نه مراد یوازې قرآن کریم اخلي. ذکر هو هغه شی ته وایي چې تا ته یادونه کوي. نو یادونه د الله تعالی ته توراتم کوي، انجیلم کوي، زبورم کوي او صحیفه هم کوي. نو الذکر نه مراد قرآن ولی اخلي؟ دا اعتراض خطرناک اعتراض. سکسان رال دارالعلوم دیوبند تا بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله هغه ته دا خبره وکړه چې دا دیانن سرسوتی آریا سماجی لیډر دا اعتراض. هغه مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله ورته ویلي چې دنه د سره مناظره پکار ده، زمان مکان ته وټاکئ مناظرې د پاره. زب ور سره مناظره کوم، خو د دارالعلوم دیوبند د یو طالب العلم په وساطت به زور سره مناظره کوم. خلق ورته ویل چې دا سړی خطرناک دی، سړی ډیر ضرري او خطرناک سړی دی، یا ور سره په خپل مناظره وکا یا بل عالم دین مضبوط سړی ورته وټاکم. ځکه د مناظرې دا اصول لی چې کم کس مناظر وټاکل شي داغه پړواله وړواله بس د ټول جماعت پړواله وړواله وي. دومره ډاله دا یو کس پکې مناظر مقرر کو وټاکل شو، هغه چا سره مناظرې ته ور وړاندې شو، که سبا دې پړ شو ټوله ډله پړ منل کیږي، او که دې وړ شو ټوله ډله وړ منل کیږي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه دې آیات لاندې لیکلي دي وعلم آدم الاسماء كلها. دې آیات لاندې لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل ناستو سکسان یو لوی ډله رااله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ویلې مونږ تاسو سره مناظره کوو. امام ابو حنیفه سره ویلې خدا په کومه موضوع را سره مناظره کوي؟ ویلې په مناظره مونږ کوو مسله د قرات خلف الامام. ته وی چې مقتدیان با امام پسې لوستنه نه کوي، او مونږ وایو چې مقتدیان به امام پسې لوستنه کوي، نو مونږ دې مناظرې لراغلي. امام ابو حنیفه سره ویلې خدا مناظره به وکړو کنه.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او خبره ورته وکړه دا دومره کسان چې تاسو راغلی یاستئ دا ټول به ما سره مناظره کوي یکی بادیګری یو بل پسې او کنا یو قسم منتخب کړي دي ټاکلي دي چې هغه به ما سره خبرې کوي مناظره به کوي ټولو په شریک ویل چې دا یو قسم کې مشرم دی عالمم دی پویم دی دا به تاسو سره مناظره کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویلي کدا مې په مناظره کې پړک تاسو ټول ځان به پړ مانای ویلې او ټول ځان به پړ منو ویلې کدی وړ شو زی پړ کړم تاسو ټول به ځان وړ مانای ویلې او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ویلې عجیبه خبره د مانځنه باندې یو مناظر یو امام مانای چې دغه پړواله وړواله د ځان مانای مانځه کې نه مانای داوله مناظره لا نه و شروع دوی چې یو بل ته وکتل ویلې بس مونږه مناظره نه کوو بس مونږ د نزو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلې راز اوس راغلی اسره دې مناظره کوي نه نه هغه خپل مابین کې ویلې چې لا مناظره شروع نه د مونږه لا جواب کړو مانځنه بغیر یو مناظر خبره مانی چې داغه چې پړ شو او وړ شو ټوله ډله ورسره پړ منل کیږي نو مانځه کې څه چللې یو مناظر نه مانی یو قاری نه مانی یو امام نه مانی دا امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وعلم آدم الاسماء كلها دې آیات لاندې دا واقع ذکر کړی نو بهر صورت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند هغه د دارالعلوم دیوبند یو طالب العلم د دویمه درېمه درجه طالب العلم د لاسونیو میدان مناظره ته ورغلل یو طرف ته کافران دي سرجم چې هغه يهوديان دي که نصرانيان دي که هندوان دي که سیکان دي که مجوس دي که هنود دي دا ټول الکفر ملت واحده ټول یو طرف ته کافران دي بل طرف ته یوازې مسلمانانو مناظره شروع شو دیانن سرسوتی خزله الله ویلې دا په کم ذکر راغلي دي چې د قرآنی کریم ذمہواری الله تبارک وتعالى اخصه دي او د تورات او د انجیل او د زبور نشتا دا حفاظت ذمہواری نشتا دا په کم ذکر راغلي دي طالب العلم د دارالعلوم دیوبند سم د سید آیات تلاوت کو انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون هغه ملحد په اعتراض کو چې دلته الذکر راغله دی القرآن هونه دی راغله او سیاق سباق کې کم قرائن هم نشتا انا نحنو نزلنا علیک الذکر دلته سیاق او سباق کې قرائن هم نشتا دی دیوبند طالب العلم وای قرائن شته دی خوته ته په نه پويږي نزلنا نه دی تورات انجیل او زبور او صحیفه دا الله تبارک وتعالى ټول یو ځل را لګلی دي دفعی شکل تورات انجیل او زبور دا ټول الله تبارک وتعالى دفعی شکل باندې را لګلی دي لګ لګ را لګلی دغه یو ځل قرآنی کریم الله تعالی لګ لګ را لګلی او نزلنا معنا دې لګ لګ را لګل ګورا دا بروسه تنزلات مسله کې برازي قرآنی کریم د نزول درجات هغه بیانو نو قرآنی کریم د پارا انزل نام راځي او نزل نام راځي ځکه د قرآنی کریم د نزول درجات مختلف دي نو نزلنا آسمان د دنیا نا دنیا تا الله تبارک وتعالى دا قرآنی کریم لګ لګ را لګلې دي نجمن نجمن لګ لګ الله تبارک وتعالى را لګلې دي نو لګ لګل یوازې د قرآن شوی دي تورات یو ځل را لګلې شوی انجیل یو ځل را لګلې شوی زبور صحیفه یو ځل را لګلې شوی لګ لګ را لګل صرف د قرآن کریم ځکه نبی علی السلام سلوه کال او چې نبوت تاج ور پسر شو او بیا دیار لسکاله په مکه شریفه کې او لسکاله په مدینه منوره کې نو دریوش کلونه ټول عمر د نبی علیہ السلام دریش په تکاله جوړیږي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون
قرآن کریم کې یو بله واقعه ده چې یو مغزه په خپل ځای کې برازي او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها پای کې د حضرت عزیر علیه السلام په قول د جمهور واقعه ذکر ده. عزیر علیه السلام سل کاله مړ پروتو، سل کاله مرګ نه وروسته را ژوندی شو، د الله په قدرت را ژوندی شو، خپلې سورلی باندې سور شو، را روان شو کلی په لوري. نور واقع تفصیلی نه بیانوم، قرآن کریم کې هلته راځي. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه البدایه والنهایه کې دا واقع ذکر کړی دا. کله چې حضرت عزیر علیه السلام مبارک کلی ترازی، هر څه بدل دي، لارې کوسی بدلې دي، آبادی بدلې دي، ځکه سل کاله هو ډېر عمرو. حضرت عزیر علیہ السلام یو نه پوښتنه کوي د بلنا چې عزیر علیہ السلام د کور خپل کور متعلق و چاته نو ما یو بوډای زنانه وا، هغه ته دا معلومه وا، وغړنده وا، نظر د لاس ور کړو. بوډای ورته وای ما ته د عزیر علیہ السلام کور معلوم دی، خو نظر می کار نه کوي. نو عزیر علیہ السلام او فرمایل ز په خپل عزیر علیہ السلام انا عزیر. بی ورته وای فإن عزیرا رجل مستجاب الدعوه. عزیر علیہ السلام هو هغه پیغمبر برگزیده او هغه دعاګانې قبلېدلې، ما ته دعا وغواړه چې الله تعالی زما نظر واپس کی. حضرت عزیر علیہ السلام دی بوډۍ ته دعا وکړه، نظر واپس شو. نو بوډۍ مخکې شو، کور ورته وخت چې دغه ستا کور دی. حضرت عزیر علیہ السلام چې راغی دروازې وټکوله، دروازې دننه یو سپین ږیری سړی راووت. ویلې میلمه سړی مشي او ښه راغلاست. میلمه نیم، زه کوربه یم، ګوره دغه کور مالک زه یم عزیر. دننه چې کوم سړی راوتی و ږیره سپینه وه او د عزیر علیه السلام ږیره توره وه. هغه کس ورته ویلې چې سمه خبره وکړه، ته څوک یې؟ ویلې زه عزیر یم، ستا پلار یم. ویلې دا څنګه کیدی شي؟ زما دې ږیرې ته وګوره او ستا ږیرې ته وګوره، زما ږیره سپینه ده، زه بوډا یم او ته خو ځوان زلمی سړی، ږیره دې توره ده. ویلې زه ستا پلار یم عزیر. ډېر اوږدو خبرونو وروسته بیا زوی ورته وایي زما د پلار دوه نښې وي. یوه نښه دا وه چې د دواړو ولو په مابین کې د مهر نبوت او د پیغمبرۍ نشانو، او دویم زما پلار حضرت عزیر علیہ السلام د تورات حافظ او عالمو. بخت نصر ظالم وغیرہ زمون هر څه د تورات نسخې سلی دي او د تورات څخه پوهې خلک شو، هغوی وجلی دي. نو لہذا مونږ اوس بې کتابه فی الحال. نو کته زما رښتیا پلار دا نښې به موجودې وي چې وګی وکتله نو مهر نبوت پکې موجود ویل، واقع دا یوه نښه هم موجوده ده. ویلې دویم البدایه والنهایه لیکلي دي چې عزیر علیه السلام یو ځای تورات نسخه دفن کړې وه چې د عزیر علیه السلام نه بغیر هیڅ چاته دا ځای نه معلوم. حضرت عزیر علیه السلام دا تورات نسخه ځکه پټ ساتلی و ځمکه کې چې بخت نصر ظالم دا هر څه سیزلي او دوی د دې قومونو کې ډېر خلک یې وجلي او کالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها. حضرت عزیر علیہ السلام ورغی هغه ځای وکڼسته، تورات نسخه یې راویستله، وجلس فی ظل شجرة، د یو ونې لاندې کېناست او د تورات نسخه دا صفا کړه، دوی ته لوستنه وکړه. یا دا چې ځینې روایتو کې دا راځي چې په یادو دا تورات نسخه یې ولوستله او د اسمان نه د دوه رڼاګانې راکوزې شوې. داسې عزیر علیه السلام معجزه وه، داسې رڼاګانې کوزې شوې. نو تورات نسخې دوی تجدید کړلې، وی لیکلې، بیا تورات عام شو. نو د یهودیانو د دې وجې نه عزیر علیه السلام ته دا نسبت وکړو چې وقالت الیهود عزیر ابن الله.
عزیر علیہ السلام دا الله تعالی زوی دی، بد نسبتونه دا شروع کړل. قرآن کریم کی راضی کنه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. عیسی علیہ السلام ہو الله جل وعلا شانو بے پلارا پیدا کړو، نو ځکه نصرانیان هغه بیلاره او گمراه شول چې عیسی علیہ السلام بارکه دا عقیده جوړ کړه چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله د الله زوی دی. خو دې عزیر علیہ السلام کې څه خبره وا چې وقالت اليهود عزیر ابن الله، هغه دقه وجوا البدايه والنهايه والا ذکر کړی دي.